افغانستان کې چې سقوط اوس هم د دې خوازه د دې د فوج یو مشر وو جنرال فیض احمد نومېدی، هغه د دې خوا لاړی او حالته د په کابل کې د غوي حکومت هغه ټیم نو جوړ، نو د حکومت هم جوړ کی. هلته یو واشي سیټ اپ روان دی. په دې حواله باندې که پاکستان دا په رسمیت پیژني او نو بیا دنیا دا سوال پورته کوي چې په افغانستان کې خدا ټیم هیڅ قسم هم شای نشته، نو تاسو په څه په رسمیت پیژني؟ پاکستان دا ټیم خپل په دې شي کې ډیر سخت پریشان دي چې موږ به څه پکوو چې دا رسمیت پیژنو نه پیژنو، د دې اثرات خامخا په پاکستان باندې پریوزي. په پارلمان کې د پارلمان غړي چې هغه د پنجاب څخه تعلق لري، دلته د قومي ګوندونه چې د دوی غړي د پاکستان نېشنل ګوندونه چې دي دغه غړي دا خبره کړې ده چې موږ په افغانستان کې مداخلت بار مداخلت کړې دي. دلته په عربونو ډالرونو دلته راغلي د افغان کډوال پر نامه باندې، خو نن هم کته د افغان کډوالو ژوند دلته وګوري او د دوی سره کم چلن وګوري، دا ډیر غیر انساني دي. د پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې خړې پړې سوي دي. د پولي دواړو خواو تر شخړې په پاکستان کې د افغانو میرمنو او ماشومانو د بندي کېدو راپورونه او په دې وروستیو کې د ادعاوې چې ګویا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي. د دغه وضعیت په اړه په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو هم اندېښنې څرګندې کړې دي چې یوې په بلوچستان ایالت کې د ملي عوامي ګوند دی. د دغه ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د پاکستان له کوټې ښار څخه راسره پر سکایپ میلمه دی. ښاغلی کاکړ ستړي مه شئ. پیل به له همدې وکړو چې مخکې تر هغه چې د افغانستان پر موضوعاتو خبرې وکړو، ویل کېږي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر 2 برخو ویشل شوی دی. تاسو د کومې برخې مشرتابه پر غاړه لرئ؟ ډیره مننه. کور د ودان ستاسو ټلویزیون ډیر کور ودانې کوم. خبره دا چې چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي کې له ډیره وخت یو سیاسي او تنظیمي بحران و. دا تنظیمي او سیاسي بحران اخر دومره زیات شو چې مشرانو دا کوشش وکړ چې دا د پارټي وحدت په دې باندې نشي تقسیم، خو بدبختانه دراشي وخت رالی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نظریات لمنځه وړلو کوشش شروع شو. نو په دې اړه باندې د پارټي زه به دا وایم چې 80 برخې د پارټي کارکنان، د پارټي د ادارو مشران دا پریکړه وکړه چې موږ د خپل نظریاتو سره ودرېږو او په دې اړه باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې پخوانی زموږ چیرمن صاحب محترم محمود خان اڅکزي صاحب، نو هغه دا پریکړه وکړه چې د پارټي کم او بیش 80 د مرکزی کمیټې غړي د پارټي وېستل او بیخي ډیر کسان د پارټي وېستو. نو دا عملیات چې شروع شو، نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي واضح تقسیم شوله په نظریاتو په بنیاد باندې. په دې اړه باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزی کمیټې چې زموږ ده، د مرکزی کونسل چې زموږ دی، هغه اکثریت رائے باندې دا فیصله وکړه چې موږ په 28 دسمبر به موږ د پارټي مرکزی کانګرس راغواړو. په هغه کې به موږ دا پریکړه کوو چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي بیانیه او د دې را روان مشرتابه چې هغه بیا د خپل جرګه وسو د کانګرس وسو، په کې د زموږ د پخوانی سیمه بیانیه و د افغانستان په حواله باندې، په پاکستان کې د پښتانه پر حواله باندې، د فوج او د انټيليجنس ادارو د سیاست په مداخلت په حواله باندې، دلته د قومونو پر بنیاد باندې، د صوبو پر حواله باندې، دلته د استعمار په حواله باندې چې کوم د پارټي بیانیه و، نو هغه برته تایید کړه. افغانستان ته راګرځو. ستاسو په ویناو کې تل د افغانستان یادونه کیږي. د افغانستان روان وضعیت پر خیبر پښتونخوا څه اغیز کړی؟ دا ډیره واضح خبره ده. پښتونخوا ملي عوامي پارټي همیشه دا خبره کړې ده چې په افغان خاوره باندې چې که بدامني که هلته هر قسم ور بلی د دغه اثرات د پولې پر دې خوا باندې د پښتون سیمه چې د بولان ته چتراله اټک میاولي پکښې په دې سیمه باندې به اثرات پریوځي. که هلته دهشتګردي، نو د دهشتګردي اثرات په دې خوا د پولې پر دې خوا باندې پریوځي. او په وسنی حالاتو کې ستاسو ویناستي چې برته په پښتون وطن کې، دلته په پاکستان کې موجود چې کوم پښتون خاوره ده، هلته بیا دهشتګردي سر راپورته کړی دي. دهشتګردان په بعض علاقو کې، په ډېر علاقو کې لیدل شوي دي او هغوی عملیات هم ترسره کړي دي. تاسو په خپل ویناو کې په وار وار د افغانستان په چارو کې تل پاکستان دخیل بولئ. څنګه دخیل دی؟
دا موږ هسې نه وایو، دا د پاکستان د فوجونو سربراهان هم دا خبره کړې ده، د پارلمان د غړو هم دا خبره کړې ده. که موږ د نصر الله بابر خبره وکړو، که موږ دلته د کرنل امام خبره وکړو، که موږ دلته د جنرال پرویز مشرف خبره وکړو، هغه هم دا وایي چې دا زموږ بچیان هم دي او دا زموږ هیروز هم دي. او بیا دا خاوره همیشه دلته داسې علاقې شته چې دوی هغه استعمال کړي دي د افغانستان په خلاف باندې، او د هغې واضح ثبوتونه دوی خپله پیش کړي دي. په پارلمان کې د پارلمان غړي چې هغه د پنجاب څخه تعلق لري، دلته د قومي ګوندونه چې دوی غدي د پاکستان نېشنل ګوندونه چې دي، دا غړي دا خبره کړې ده چې موږ په افغانستان کې بار مداخلت کړی دي، او دلته د دوی دا منسوبې به دوی واضح تور ویلي چې افغانستان به د پاکستان 5مه صوبه موږ ګرځو. په تیره کې تل پر طالبانو باندې د پاکستان د نفوذ خبره کېدل. څه فکر کوئ چې اوس هم دغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري؟ بېشکه لري. تاسو خپل ولیدله چې په افغانستان کې چې سقوط اوس هم د دې خوازه د دې د فوج یو مشر وو، جنرال فیض احمد نومېدی، هغه د دې خوا لاړی او حالت د په کابل کې د غوي حکومت هغه ټیم نو جوړ، نو د حکومت هم جوړ کی، نو وس هم دوی په افغانستان کې مداخلت کوي چې موږ بار دا خبره کړې ده، په کار دا دي چې په افغانستان کې هیڅ قسم مداخلت نشي و. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره کیږي چې تحریک طالبان د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان باندې بریدونه کوي. دا تر کومه بریده پورې حقیقت کېدلی سي؟ خبر اصل دا ده چې دلته سوال دا پیدا کېږي، آیا چې ته د ټي ټي پی خبره کوي، دا ټي ټي پی ته په رادیو کې او په د نورو ټلویزیونونو کې اجازه چا ورکړې دي چې دوی خپل دغه تر خپل پروګرام خلکو ته واځي کی انټرویو نور کی؟ دلته دوی ته وسلې څوک ورکي، دلته دوی ته ځان خلک څو ورکي؟ دلته خو عام خلک تاسو به په د سوشل میډیا باندې تاسو ویناستي هر ځای دا ویډیو خبرې شوي دي چې په سواد، بنیر، ملاکنډ او داسې په وزیرستان کې په پښتون سیمه کې ښکاره د خلکو ویډیوګانې ګرځي چې دلته داسې طالبان دل کېږي، وسلې ورسره دي، د خلک راغلي دلته. نو موږ دا سوال لرو چې آیا ته دا خبره کوي چې دا عملیات لسره کوي، نو په پاکستان کې د نن دغه خلکو ته اجازه چا ورکړې دي؟ د آرمي پبلک سکول واقع بعد چې احسان الله احسان ونیول شو، هغه څنګه خوشی کول شو؟ دا نه د معلومه. او بل بیا موږ دا وایو چې دا د فوج او د دوی تعلقات څرنګه دي سره، چې د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد د احسان الله احسان یو چینل سره یو دغه د ځانګړي مرکه ده، پاکې دا خبره کوي چې ماته د پاکستانی فوج یو جنرال ماته یو لست راکړي چې پاکې د پښتانه مشرانو نومان پکښیو، پاکې د ملي شهید عثمان خان کاکړ نوم پکښیو. نو دلته دا سوال پیدا کېږي چې تاسو او د ټي ټي پی په تعلقات څه تعلقات دي؟ او دا خبره خو ډیره واضح ده چې دلته دوی یو مرکه جرګه جوړه کړې و چې هغه کابل ته لېږلې و چې هلته به دوی د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کوي. آیا دا جرګه خو نه د پارلیمنت زده دي داسې خاص دغه سو په دې باندې بحث شوی و؟ دا بیا نه د پښتون چې دوی کوم ښکاره کوي چې دا د پښتانه نمائندګانو، دا خاصه پښتانه نمائندګان نو. ستاسو د همدې ځواب په تړاو غواړم ووایم چې اوس هم ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان پر د پاکستان پر پوځ باندې حمله کوي، دا څنګه خبره ده؟ خبره دا ده چې موږ دا همیشه ویلي دي، دا موږ سوال هم موږ دا کوو چې آیا چې دا طالبان چې ټي ټي پی دی خبره کوي دی پر فوج باندې حملاور دي، د دې تاسو ولې دغه تحقیقات نه کواسي؟ پر دې حواله باندې تاسو کمیشنونه څه نه جوړوي؟ دا ولس ښکارا کاسي. آیا موږ خو دا سپاس موږ ښکارا وینو، تاسو دا غوي اړیکې موږ سره وینو، خلک پر تاسو باندې دا تورونه لګي چې دا چې تحریک طالبان وشاته د پاکستان فوج ولاړ دی. زموږ خو دا انالیسیس دی. البته که داسې شی شته یعنی تاسو چې پاکستان د دې سره لاس لري، نو ما خو درته ویل مال ګوره د دوی واضح چې کوم عملیات موږ وینو هغه د صفاش کار کوي چې تاسو د دې سره رابطه ستا، تاسو د دوی سره همکاري لراسي. ما درته ویل مال د احسان الله احسان خبره ما درته وکړه،
د آرمي پبلک سکول په حواله باندې د ملي شهید عثمان خان کاکړ په حواله باندې او بیا په دې سیمو کې په کوم سیمو کې د پاکستان ادارې خپل د خبره کوي چې موږ دا ادارې د دهشتګردۍ خلاص کړي دي د ترګری موږ خلاص کړي دي ته موږ ګرد ټکانې د ترګرو ختم کې بیا دا خل د کیمو خورالو بیا خو تاسو دا وایي چې موږ په ډیورند کرښه باندې موږ ازغن تار هم لګولې دي نو چې تاسو ازغن تار لګولې دي بیا د ازغن تار بعد د خل څرنګ رالو او بیا د جرګه چې کومه په کابل کې د فیض احمد په مشرۍ کې وشوه نو هغه جرګې کې کم شان تاسو سره باس کړی دي کم شان تاسو د دوی سره معاهده کړی دي دا ولست څه نشکاره کوي دا پارلمان ته څه نشکاره کوي ښاغلی کاکړ ستاسو د دې خبرو په ادامه کې غواړم ووایم چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ښاغلی رانا الله ثنا وویل چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې بریدونه کوي او پړه پر افغان طالبان اچوي ولې ښایي خبره دا چې دا همیشه دوی دا خبره کوي چې افغان خاوره زموږ په خلاف استعمال شوې ده دا چې د دوی دغه یې په تورونه دوی لګوي نو موږ دا صفه خبره کوو چې آیا دا په افغانستان کې چې کوم دا وسی دا سیټ اپ دی طالبان دلته ناشتي دا د چا کار دی دا د چا خلک دي دا خو د پاکستان روزل سوي خلک دي دا خو ما درته اول سر کې درته ویلې چې دا نصر الله بابر به دا خبره کوله چې نور بچی دي کرنل امام به د دوی ټریننګ کولی او دته مشرف دا خبره کوي چې دا زموږ هیروز دي نو آیا تاسو کوم دا سوال کوي چې دته خو وس په افغانستان کې هغه خلک نشته چې کوم تا به ویل چې دا زموږ په خلاف باندې خلک دي تاسو د دې خوشالۍ کولې چې هلته جمهوریت سقوط شو هلته د یو جمهوریت نظام ختم شو نو تاسو خوشالۍ کولې چې هلته وس یو داسې حکومت رالی چې هغه د خلکو نماینده او خلک دي نو آیا خدا وس خل تاسو ته پوس کوي چې تاسو طالبان چې کوم سپورټول نو نن تاسو دا سوال څه لکه واسي چې د افغان خاوره د پاکستان په خلاف باندې استعمالوي او ټي ټي پی استعمالوي د پاکستان په شمول هیڅ کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی فکر کوي چې دغه وضعیت به پر پاکستان د یو گاوند هیواد په حیث خپل اغیزه ولري خبره دا ده چې د طالبانو دا وسنۍ سکم سیټ اپ د حکومت نشو ورته ویلې دا پاکستان شموله دا نور گاونډیانو نه دي تسلیم کړي هغه خبره ده چې په افغانستان کې د دنیا کوم عالمي قانونونه دي چې هلته به انساني حقوق هلته به پارلمان هلته به دیموکراسي هلته به د خپل ملک یو دغه ټول شمول حکومت به هلته به د دې قانون اساسي وي هلته به د خلکو ته د رای ورکولو د جلسو د جلوسونو د سیاسي اړیکو ساتلو لپاره د سیاسي پارټیانو ګوندونو جوړول لپاره به د دوی سره واک او اختیار د اجازه ورکول کیږي په بدبختانه په افغانستان کې دا ټیم انساني حقوق تر پښو لاندې دي هلته یو واشي سیټ اپ روان دي په دې حواله باندې چې پاکستان دا په رسمیت پیژني او نو بیا دنیا دا سوال پورته کوي چې په افغانستان کې خدا ټیم هیڅ قسم هم شای نشته نو تاسو څه په رسمیت پیژنئ پاکستان دا ټیم خپل په دې شي کې ډیر سخت پریشان دي چې موږ به څه پکوو چې دا رسمیت پیژنو نه پیژنو د دې اثرات خامخا په پاکستان باندې پریوځي ښاغلی کاکړ بیرته دې موضوع ته راځو خو په دې وروستیو کې کوم څه چې د افغان ولس غوسه ډیره راپارولې ده په سوشل میډیا باندې هم منظورونه خپاره کیږي چې د راپورونو له مخې تر 1200 ډیرې افغانې میرمنې له خپلو ماشومانو سره د پاکستان په زندانونو کې دي او ستاسو ګوند تر اوسه په دې اړه باندې څه اقدام کړی دی کوم غبرګون یې شولی دی دا بالکل حقیقت خبره ده چې د افغان دا ټیم کډوال چې دلته راځي دا په پاکستان کې د نن په مختلفو شهرونو کې د دوی سره ډیر غیر انساني سلوکونه کوي پاغه کې چې موږ تاسو خبر یاستئ دا 1200 خو دا یو ښکارا شمیره ده چې 1200 شاوخوا افغان میرمنې دا ټیم د پاکستان په زندانونو کې دي چې پاغه سره د غیر عیني غیر انساني غیر اسلامي دلت خوونه کوي پر دې باندې پښتونخوا ملي پارټي همیشه خپل دغه سرګند کړی دی چې دا باید چې دا کار بند شي
او د پارټي په کانګرس کې په بنځم نېشنل کانګرس کې په دې حواله باندې موږ خپل دغه راوستي دي قراردادونه موږ پر دې باندې پیش کړی دي په موږ په دې باندې بار بیانونه راغلي دي اوس په دې بعد پر دې باندې موږ کوشش دا کوو چې موږ پر دې باندې جلسې او جلوسونه او د نور سیاسي ګوندونو سره رابطه وکړو. څه فکر کوئ ولې پاکستان اوس له افغان کډوالو سره دغه ډول چلن کوي؟ دا خو پخوا مو سر سوي د افغان کډوالو سره دا خو په کار دا اوس عالمي دنیا چې کوم د افغان د کډوالو په حواله باندې دوی ادارې دي د ریفیوجیز په حواله باندې هغه په دې باندې موږ بار ژغ پکړی دي چې تاسو پر دې باندې خپل یو سټاند واخلئ. هغه په دې وجه باندې چې دلته په عربونو ډالرونو دلته راغلي د افغان کډوال پر نامه باندې خو نن هم کته د افغان کډوالو ژوند دلته وګوري او د دوی سره کوم چلن وګوري دا ډیر غیر انساني دي. په دنیا کې هر ځای ستلاړ شي ته خلک درځي کډوال درځي نو هغه ملکونه دوی ته هغه خپل شریعت ورکي هلته خپل سټیزنشپ ورکي هغه د خي خو په پاکستان کې دننه د افغان کډوال سره ډیر ناروا سلوک کوي دلته د دوی په کولونو دلته سیوي دي پاربونو روپی د دوی پر نامو باندې راغلي دي خو نن د دوی سکم د ژوند معیار دي تعلیم روزګار ژوند دغه بعد د دوی سکم د انساني حقوق دي دا ټول دلته په عمل سیوي دي بار موږ پکړی دي بار موږ د عالمي نړۍ زدا ژغ کړی دي د دنیا زموږ دا ژغ کړی دي چې د افغان کډوال په حواله باندې تاسو خپل پاکستان سره د دې ځای د حکومت سره خپل خبرې وکړي چې دا چلن چې د دې سره روان دي دا د بند کړل شي. ښاغلی خوشحال د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې غواړم له تاسو وپوښتم چې شته وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې د کوم محدودیتونه او کوم بندیزونه چې د افغان میرمنو پر کار د افغان میرمنو پر تحصیل باندې لګېدلی دی تاسو پر طالبانو څه غږ کوئ؟ موږ خو په دنیا باندې دا ژغ کوو موږ خو په طالبانو هم دا ژغ کوو چې په کار دا دی چې ګوره زموږ په ټولنه کې د میرمنو برخه چې کومه ده شمیره چې کومه ده پرسنټیج مرتوی دا تر 50 برخه زیاته ده دا زموږ د وجود یو ډیره لویه برخه ده دا په کار دي چې موږ د خپل حقوقو زنه کوم معلومه ګوره اسلام دا حق ورکړی دی و میرمنې ته چې دا به تعلیم هم کوي دا به روزګار هم کوي دا به تجارت هم کوي دا به د خپل سړیو سره وجه په وجه درځي نو موږ دا خواستم کو و دنیا ته موږ دا و طالبان ته دا خبره کو په کار دا دي چې دوی دا میرمنې د خپل بنیادی حقوق د تعلیم نه راوګرځي خبره دا ده چې دا خلک د افغان چې کوم ازلی دشمنان دي هغه دا غواړي چې افغان خاوره د تعلیم او د ترقی پاتې راشي دا پسمانده ووسل شي ګوره یو میرمنه یو مور چې تعلیم یافته هغه خپل بچی ته ډیر ښه ژوند ورکولی شي ډیر ښه پوه ورکولی شي هغه ویل سوي دي چې یوه ښځه که تعلیم یافته هغه کامونه جوړوي نو چې زموږ میرمنې تعلیم یافته په هر اړخیز د موږ سره د ژوند په هر چاره کې د موږ سره ډیر کومک کولی شي نو موږ دا غوښتنه کوو پښتونخوا ملي پارټي دا خبره کوي چې په کار د ښځو پر بنیادی حقوقو کې په هغه کې هر قسم سیاسي حقوق دي تعلیمي حقوق دي که د ژوند او د روزګار حقوق دي دا په کار دي چې بحاله کړل شي. مننه ښاغلی خوشحال خان کاکړ چې زموږ بلنه مو منله ښې چارې ولرئ. ډېر مننه کور ودان.